بسم الله الرحمن الرحیم. د میدان وردګو ملي راډیو ډیرو درنو اوریدونکو سلامونه، وخت مو په خیر، ستړي مشئ. زه فهیم الله افغان یم. په مو راړوم د میدان وردګو ملي راډیو څخه د نن ورځې تر دا مهاله لنډو او مهمو خبرونو ته. د میدان وردګ ولایت پوهنې ریاست مسؤلین وایي تیر 1403 کال د دې ولایت جغتو ولسوالۍ غازي محمد جان خان علي ښوونځي سره ځینو با احساسه ولسي وګړو 2,09,250 افغانۍ او 8,100 مرسته کړې چې د یاد ښوونځي احاطوي دیوال د 2 خټینو ودانیو ترمیم او یو شمېر نورې اړینې اړتیاوې پوره شوې. تیر کال له ښوونیزو مرکزونو سره د ولسي وګړو مرسته په ملي دود بدله شوې چې دا چاره لا تر اوسه دوام لري، چې له امله یې ګڼ شمېر زده کوونکو ته زده کړیزه فضا چمتو او ډیری ستونزې حل شوي دي. د میدان وردګ ولایت د امر بالمعروف نهي عن المنکر او شکایتونو اوریدلو ریاست محتسبینو د ټولو ولسوالیو له نظامي مسؤلینو سره د اختر په شپو ورځو کې د بشپړ امنیت او بېځایه ټکانونو مخنیوي په موخه اصلاحي ناسته ترسره کړې او دغه راز یې د بیت المال په ښه توګه ساتنه او له وسایلو څخه د ناوړه استفادې څخه په ډډه کولو ټینګار وکړ. د میدان وردګ ولایت امنیه قمندانۍ د جنایي جرمونو د صحابي کنټرول کارکوونکو د مرکز میدان ښار له سپین ږیرو علماو او قومي مخورو سره د ځینو اړینو موضوعاتو په تړاو ولیدل. یاده ناسته کې مشرانو خپلې ستونزې شریکې کړې او مسؤلینو یې د حل ډاډ ورکړ. د احصایې او معلوماتو ملي اداره وایي تیر 1403 لمریز کال 2,640,000 او 600 هیوادوالو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. د دې ادارې په وینا تر ټولو زیاتې برېښنایي پیژندپاڼې په کابل، کندهار، بلخ او ننګرهار ولایتونو کې ویشل شوي دي. د یادولو وړ ده چې د دې پروسې له پیل څخه تر دې مهاله هیواد کې 15 میلیونه او 488,000 کسانو ته برېښنایي پیژندپاڼې ویشل شوي دي. درنو اوریدونکو، لنډ او مهم خبرونه همدومره وو چې درته مو وړاندې کړل. تر بیا ښې چارې.